قدرمن ټیم کې د انډیا جسپرت بومرا او د میر سره د خړې علاقې په جوس کې درمه یو مت نه بنمل ته په جوس کې درمه تو خواهش داره که کیم کسانی تو پر ایایی که چمیش پده من سبا کی تا درمه گوره سبا تاسو کنه سه سا چې کرکټ ته نزدا کو یا چې شک فلای کرکټ وای بیډینر تا وخلی پیډینر تا وخلی جمره تا وکښې فری ور درمه تا نو قدرمن کتین کې مش کو ټول د پسماندای یا سره تعلق سوتی داسې مطلب چې ویل ایجوکیټډ می ډیر یینا یا وړي کن کې دلته د فیسیلیټیز ډیر کمای دی د ټالنت کمای نشته خو د فیسیلیټیز کمای شته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمن کتین کې اوریدین کې زه زاهد وزیر لکه څنګه تاسو په پادو چې د پرینه راسا په سوشل میډیا باندې یو وړي کې جلکوټ کې چې نوم یې دی آئنه وزیر سر جی ډېر کنګریچولیشن مبارکباد ته بیا یو کاوال درته وایي چې څه فیلینګ دی څه احساسات دي په ټول نه خو والله زاهد وزیر تاسو ډېر شکریه مننه چې تاسو راغلی او بیا څومره ویورز او څومره خلک د پرینه راسا چې په سوشل میډیا باندې دو شیر کول کو لایک پر درمی کمنټ پر درمی I think unbelievable چې میش کیم فیلینګ دی د میجر فیملی هغه آی کانټ ایکسپلین زه نشه بیانولی ځکه چې دومره زیاته خوښي ځکه چې دغه ټول ډریم چې کیم و د ټول کریډټ و هغه د عین خپل سوچ و خپل ډریم هغه بس په یو شارټ کلیپ سره هغه ټرور وغی. آیا تاسو د سوچ کړای وغه چې آینه وایوارز داسې مطلب په سوشل میډیا و داسې درمي یا مطلب تاسو داسې هیلپ سره کړای چې دا بیډینه وخصي بیا ګینه وخصي کنه دا خپل شاو کې و یاره زاهد و بای داسې چې دو خو ډېر دا خو تقریبا 7 سال 3-4 سال کې دو دغه کرکټ لګی دغه مشمون ور سره ویډیو کو کنه مطلب مزدیګار کې کلینا کو نو ویلنا سپورټ کوله کله مطلب څه ضرورت شه مطلب بال داسې میجا لکه په د باندې داسې فورس نه لګول چې تا کرکټ ویل لکه تاسو فوکس ور په خاطر خامه مطلب دا یو منزل ته میجر سوي کله څه فوکس نه داسې مطلب فوکس نه چې بس اس انټرټینمنت لپاره بچي د شو کې دا کلینا کسي او آی تھنک بس هغه چې کیم وغه هغه په د شارټ کلیپ باندې هغه ټرو شو موږ دغه سوشل میډیا کتلغه په یو خوشاله هم په یو خفاو مو لکه چې د میجر داسې علاقه دو چې کدا دی و داسې فیملی سره تعلق ساتلای چې هغه ویل ایجوکیټډ نه وای دا ډېر مسله ته کریټ کړل خو چې کله زه خبر شوم چې تاسو فیملی سره دو نو قدرمن کتین کې د بل خبره سره شیر کړم چې د کومه فیملی دو ماشاءالله ویل ایجوکیټډ دو ټوله ډېر معززه پیشه سره تعلق ساتي فادر چې کی مو داغه چې کی مو هغه ټیچر و نو په سردار ټیچر د ټول دی ټیچرون دي نو خوشاله په دا باندې چې تاسو ویل ایجوکیټډ فیملی هغه د خال کې احساس کیم دی هغه تاسو ډېر ښه محسوس وای شي نو تاسو څه کړی دا چې دغه کومه ریسپانسیبিলিټیز وکړي د لپاره آیا ممکن ده چې مخکې دغه اجازه ورکړي زاهد وزیر لکه تو خبر وکړه چې مطلب تاسو فیملی ویل ایجوکیټډ دو یقینا دا کې شک نشته نو میجو غوډي دغه چې میجو فیملی چې کیمه دغه هغه د نور هم ایجوکیټډ شي او مش خپل سوچ دا کړی دی چې د میجو چې کیم آینه هغه میجا د کله کله غاب ور سره ولګ چې تو نو د ډاکټر جوړاو کنه نو ځکه چې میجا لکه کې تو ته پاتو ته میجا لکه کاسي داسې فیسیلیټی نشته هاسپټل نشته لیډیز ډاکټر چې کوم دی کله سره مو غاب مې لګو چې تو نو یو ډاکټر جوړاو نو دوی کرکټ ډېر خوانه کوي خو میش فوکس اونلی په ایجوکیشن دی چې دوی کیم بیټر ایجوکیشن دی امیش کیم مایند دی امیش کیم سوچ دی امیش کیم فوکس دی په دوی باندې چې هغه دوی ته ملاش دغه چا چې د ریسپانسیبিলিټی پر اوزو چې میجا ریسپانسیبিলিټیز وخلی لکه څنګه جاوید افریدی دی نبیل افریدی دی ډېر نزیوت نور داسې کسون وي نو دغه لپاره څه بدر خبرې یا څه پیغام اول خو پټول نه د جاوید افریدی صاحب او د نبیل افریدی صاحب می ډېر شکریا ده کوي چې د میج غونته مطلب ساده بد خلک میجا د ګراوند ایریا نه نو چې کیم احساساتي هغه آی تھنک د نور اضافه په میش کې ورغلای میش په خوشحالي کې د میش په فیلینګ کې نو میجا د ډېر شکریا ده کوي چې میجا د غوړی کې کلیپ د آینه چې کیم وزیر آینه وزیر ده هغه د ډېر مخکې پروموټ کړي د سره موجود عبدالله لفتی یقینا چې په هر یو ټورنمنت کې د یو ښه کردار دی ډېر فاست بولر دی
نو د داسې خلک صرف سپورټ نشته لکه دا سپورټ وایي دا په انټرنیشنل سطح باندې کېدلای همیشه کې پریمیم بالرون دي فاست بالرون دي یقین وکړئ چې په دانه تکړه نه دي دا یې مقابله هم کړای شي په هر سطح باندې دی تقریبا چې 7 کسو موټرینر واصل په ټورنمنټونه کې نو فائنل ته لوټ شي